د ورزشي، ټولنیزو، سیاسي او نورو جالبو معلوماتو لپاره د افغان اپډیټس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. افغان نسکلنې ملي لوبډلې تمریناتي کمپ کې څه ترلاسه کړل؟ د افغان نسکلنې ملي لوبډلې تمریناتي کمپ تېره ورځ په سویلي افریقا کې پای ته ورسېده. د افغان اپډیټس یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلام او مینه مې در سره ومنئ. زه بیا د لوبو له ډګره درته ډېر زړه پورې مطلب لرم. دغه مطلب مو د افغان نسکلنې لوبډلې په هکله درته جوړ کړی، چیرې چې افغان نسکلنه لوبډله په سویلي افریقا کې په تمریناتو بوخته وه او تېره ورځ یې دغه تمریناتي کمپ بشپړ کړی. یا تمریناتي کمپ چې 10 ورځې وړاندې د سویلي افریقا په کوربهتوب د نسکلنو کم عمره ځوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته د غوره چمتووالي په مخه پیل شوی و، تېره ورځ پای ته ورسېد. په دغه روزنیز کمپ کې چې اساسي موخه یې په ذهني توګه د لوبغاړو پیاوړي کول وو، د یادې لوبډلې د مشر روزونکي رئیس احمدزي سربیره، دولت احمدزي، سید رحمان احمدزي او عبدالمنان مسعود هم له لوبغاړو سره په بېلابېلو ډګرونو کې کار وکړ او مرسته یې وکړه. ټاکل شوي چې د افغانستان 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله د روانې اونۍ په پای کې نړیوال جام کې د ګډون په موخه سویلي افریقا ته خپل سفر پیل کړي. افغانستان به په دغو سیالیو کې د شاوخوا 2 اونۍ تمریناتي لوبو وروسته د جنوري په 18 نیټه خپله لومړۍ لوبه په ډي ګروپ کې د سویلي افریقا له 19 کلونو کم عمره لوبډلې پر وړاندې یو ورپسې په نورو لوبو کې د جنوري په 22 او 23 نیټه د سیالو متحده عربي اماراتو او کاناډا لوبډلو پر وړاندې لوبې ترسره کړي. دوستانو دا و د 19 کلونو ملي لوبډلې په هکله راپور چې درته مو وړاندې کړ. که مو خوښ شوی وي نو در سره یې لایک او شیر کړئ او د نورو راتلونکو ویډیوګانو کتو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغان اپډیټس چینل در سره سبسکرایب کړئ.